السلام علیکم قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو، اکثر وخت زموږ ستاسو د نظر نه داسې واقعیات تیریږي چې په هغې باندې یقین کول د انسان لپاره ډیر زیات مشکل وي. په دې کې څه واقعیات داسې هم وي چې موږ هغه په خپلو سترګو باندې لیدلي وي، خو بیا څه واقعیات داسې وي چې هغه موږ د خپلو ملګرو، رشته دارو او یا د نورو خلکو نه اورېدلي وي چې هغوی وایي چې زموږ د سترګو د وړاندې داسې کار شوی دی، خو بیا هم په هغې باندې زموږ یقین کول واقعا یو ډیر مشکل کار وي. نن هم موږ تاسو سره همدغسې یو واقعه شریکوو چې په اورېدو به تاسو ډیر زیات حیران شئ چې یو زوی څنګه د خپلې مور قبر راوسپړدو او په هغه قبر کې بیا څه راووتل، او سوال دا دی چې ولې دغه قبر راسپړدلی و. که غواړئ چې د دې ټولو معلوماتو او د دغه ویډیو نه خبر شئ نو موږ سره اوسئ. ټول معلومات در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تر تاسو په اسانۍ در ورسیږي. دوستانو، په دې باندې زموږ ستاسو یقین او ایمان دی چې هر انسان به یو نه یو ورځ د دې دنیا نه ځي او مړ کیږي به، خو کوم انسان چې د دنیا نه لاړ شي یعنی مړ شي نو بیا د هغه د رشته دارو جذبات د هغه لپاره ډیر زیات وي، د هغه په غم کې غمجن وي او د هغه هره خبره یادوي او خفه کیږي. همدغسې یوه واقعه د پاکستان په لوی ښار شیخوپوره کې مخې ته راغلې ده چې کله د یو ځوان هلک مور مړه شوه او دغه هلک خپلې مور سره ډیره زیاته مینه لرله. هغه به هر وخت د خپلې مور په مرګ باندې ډیر زیات غمجن و او هغه د دغه غم د لاسه د خپلې مور قبر راوسپړدلو. د پاکستان د لوی ښار شیخوپوره په شیشمحل علاقه کې چې کله دغه ځوان د خپلې مور قبر راسپړدلی دی او خلک خبر شوي دي نو ډیر زیات د غم او غصې اظهار یې کړی دی. مذهبي مشرانو او علماو هم ویلي دي چې ولې د هلک بغیر د فتوی او بغیر د انتظامیې د اجازت نه قبر راسپړدلی دی، خو ځوان ویلي دي چې ما د خپلې مور قبر نه اوازونه اوریدل او یقین مې راتلو چې دا زما د مور اوازونه دي او هغه په قبر کې ژوندی ده. نو همدې لپاره ما فیصله کړې وه چې قبر راوسپړم او خپله مور وګورم. که څه هم د قبر کنیستلو لپاره دغه هلک د علماو نه فتوا او د انتظامیې نه اجازت نه و اخیستی، خو په دغه دوران کې د خاندان په لسګونو کسان موجود او د ډیرو خلکو په موجودګۍ کې د قبر راسپړدلی دی. کله چې قبر راوسپړدلی شو او په قبر کې مړی پروت و نو د اوازونو اوریدلو څه جواز نه پیدا کېدو. په دغه دوران کې دې هلک خپل موقف بدل کړو او ویل چې د قبر کنیستلو په دوران کې هغه اوازونه چې زما غوږ ته راتلل بیخي بند شوي دي، نو د هغې نه وروسته قبر بیرته بند کړی شوی دی. د دغه ځوان له اړخه چې قبر راسپړدل شوی دی او هیڅ معقول وجه هم نه وه او شرعي عذر هم نه و، په دې باندې مذهبي مشران او علما ډیر غوسه شوي دي. هغوی دغه ځوان او انتظامیه په دې عمل کې شریک ګڼلي دي او ویلي دي که د دې معاملې صحیح انکوایري ونه شي نو دا کار به ډیر زیات شي او هر څوک به د قبرونو بې حرمتي کوي او ډیر داسې زړه لړزونکي واقعیات به مخې ته راشي چې هر څوک به بیا د خپلې کورنۍ د خلکو قبرونه راسپړي. د یادولو وړ ده چې کله دغه ځوان قبر راسپړدلو نو د قبر راسپړدلو په دوران کې نه دغلته د انتظامیې څوک افسر او یا بل څوک موجود او نه پولیس په موقع باندې را رسیدلی وو. دوستانو، واقعا چې ډیره حیرانونکې خبره ده. هسې خو هر کار د اسلامي اصولو نه او د اسلامي هدایتو نه بغیر نه دی کول پکار، خو که داسې مشکلات انسان ته پیښیږي نو باید ضرور علما او مفتیانو سره مشوره وکړي او د هغې نه وروسته یو کار وکړي. دوستانو، دا ویډیو تر همدې ځایه وه. تاسو څه نظر لرئ خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.